مرګ په جدایۍ د راباندې ځمکه او اسمان یو کړل. ولې رقیه ولې ابله ژوندی ته به زما د تره لور سره واده کوې. ما خو ویل چې سړی به ډېر غټ پټ وي. ته خو سمه د نسوارو یوه چونډۍ وختې بچې. بیا دا خبره ونه کړي ستا پلار لا ژوندی دی او په خپلو خپو ولاړ. مینه ستا دماغ خو خراب شوي نه دي. ما که چا سره مینه کړې ده نو هغه صرف او صرف ریما ده. بس یا الله امیر له په ژوند کې خوشحالي ورمکې. ودې چې څه زه لرم خو زه به دې خپل زړه سره څه که د امیر باره کې یو خبره مو که کنه نو ښه به نه وي. ځوانه دا زموږ د کور مسله ده او په دې مسلو کې مه راتنګ. سترګې دونه غټې شوې چې پلار سره په دې لهجه کې خبرې کوې. هره چې د عزت راله که نه رقیه نو نن به په دې میدان پته لګي چې یا به یې ته ګټې یا به یې زه ګټم. زه به اوس خپله لور تاسو نه درکوم. تاسو خپل حیثیت